دشمن د خفه کولو یو ښه طریقه دا ده چې جواب وله نه ورکړي، او جواب نه ورکول دې سره سړي زړه ټک کوي چوي، الا هغه چاله به جواب ورکوي چې د هغه د خبرې د لاسه فتنه جوړېږي ډېره، او یا خبره لایق د جواب وي. هلته سړی جواب کوي، هر سړي سره ته ولاړې ده پورې منختی او هغه پورې منختی او هغه پورې منختی، خپل قدر به کم کړي. لکه اوس مثال کې یو عالم دی، هغه څه ور وټکولی شي، ټک ټک ورکول او سی چل دا جي یو کس راغلی تا سره مناظره کوي، څوک دی؟ عام سړی دی، نه سکول ویلی، نه مدرسه، نه علم، نه یونیورسټي، نه کتاب هېڅ. اوس ده سره کېناسته مناظره کول، خپل قدر او قیمت کمول دي. ها داسې ووایه وروره مناظرې دې نه کوي، خو را دې شي که د یو مسله باندې ځان پوه کوي چې پوه یې کړم بس. نو ده سره مناظره کوو او ده سره باس کوي، ده سره خبرې کوي، دې سره ستا قدر او قیمت هغه هم کمي. او دا صرف دیني دغه کې نه، دا زه د ورور په حیثیت دا نصیحت کوم، صرف دا نه چې دیني مسایلو کې، دنیوي کې هم دا. هر چا سره صفاینې مه کوه، په دې سړي قدر او قیمت کمیږي. یو خپل یو مرتبه او لیول ساته د عزت. اوس دا کور کې خبره هسې واورېده که نه، کور کې خبرې ډېرې راځي. مثال کې په تربورانو په باره کې چې هغوی ستا باره کې دا خبره کوي، دا ټک څادر په غاړه اچولی ور روان او صفایي دې شروع کړه، دا څنګه شونه پرېږده. او ځان داسې کله که ما چې څه اورېدلي نه وي، دې سره د سړي یو عزت وي. او چې کله صفایي ته ضرورت راغی نو هغوی به پسې په خپله راشي، تا سره به کښېني صفایي به وکړي. ځان نه هر سړي پسې تله. ها بعضو ځایونو کې به لازم ته ورځي، لکه مثال کې مشر دی، دا خبرې د لاسه بدګماني د لاسه یو لویه فتنه جوړېږي، لویه مسله جوړېږي، هغه جدا مسله. خو نور داسې هر ځای کې سړی ورځي، صفایانې کوي، هر ځای کې چې قسمونه خوري. یو نیم سره قرآن په لاس کې، کوم ځای کې خبره کېږي وي ده ته قرآن به یې لاس کړي، زه په قرآن لاس ږدم چې ما دا خبره نه ده کړې، او زه په قرآن لاس ضرورت ورته لا نه دی راغلی، چې کله ضرورت راغی بیا به وکړو که نه. هر ځای کې دا قسمه خبرې کول دې سره سړي عزت او قدر څه شي کم شي. او مزل دا وکړي چې ښځې سره صفایانې کوي لګي، او هغوی ته هم قسمونه خوري، او هغوی ته هم دغه کوي په معمولي خبرو. دې سره خپل یو یعنې خلاصه د خبرې دا ده که نه چې خپل یو عزت ساته. دا هر چا سره انخته دې سره سړي عزت څه شي هغه کمېږي. ګوره ولې رسول صلی الله علیه وسلم وایي یا د خیر خبره کوو یا غلی کښېنه. دا کوم سړی چې غلی ناست وي د ډېر لوی رعب دا وي، دا به تاسو محسوسه کړي. دې ګینټه کې یوه خبره کوي او یوې خبرې ته مو خلکو سم غوږي، ځکه چې دې خبره نه کوي، او چې کوي بیا سمه خبره کوي، نو ځکه د خبرې ته خلکو غوږي. نو دې به داسې غلی ناستي نو بیا وایي نه وي خبره دا ده، او خبرې دا سره ټول دې ته غوږ کېږي. دې ته رعب وایي، دې ته عزت وایي. او چې لګیا ده کړله دې پکې ګورې په منځ کې ډېرې قیمتي خبرې وکړي، خو هغې له هم څوک توجه نه ورکوي. د دغه قیمتي خبرې هم د ده د ډېرو خبرو د لاسه ضایع شوي. نو خوی داسې کوه چې د هغې د لاسه ستا یو مقامي په معاشره کې، په کور کې یو مرتبتي. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، او د دې دپاره چې کاږه شي دې دروغو ته زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت. وليرضوه، او دې دپاره چې خوښ کړي هغوی دا دروغ. وليقترفوا ما هم مقترفون، او د دې دپاره چې وکړي دوی هغه څه چې دوی همیشه کوونکي دي. دلته سبحان الله یعنی دوی چې دا خبرې ډولۍ کوي او ښایسته کوي او بیانوي، الله رب العزت وایي ګوره دې ته کږېږي زړونه د هغه چا چې په آخرت باندې ایمان نه وي. نو دلته فایده یاده کړه چې شیطانان که دا باطل ډېر هم ښایسته کي، په دې باندې رښتونی مؤمن هغه پرې نه دوکه کېږي. سورة الصافات کې الله دا خبره ذکر کړې ده، فإنکم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنین إلا من هو صال الجحیم.
الله وی اے مشرکانو تاسو د تاسو چې د چا بندگی کوئ په دې باندې ګوره تاسو وی هغه څوک ګمراه کولی شي چې هغه جهنم ته تلونکی دی موحدین مؤمنان تاسو په دې نشئ دوکه کولی الحمدلله رښتونی مؤمن قرآن او حدیث باندې عمل کوونکی مؤمن هوښیار هغه سوچ کوي خبرې ته هغه تحقیق کوي هغه تپوس کوي د اهل علمونه د هغه اهل علمونه چې هغوی سره علم د قرآن او د حدیث نو هغه په دې باطلو خبرو کې او په دې ښایسته کړی شوو خبرو کې چې هغه ګډې وړي دي هغه دې کې نه راشي او چې په دې کې رالي نو بیا لاړې ګډوډ شو الله رب العزت چې موږ ته باطل وښیي او الله دې موږ له د هغې نه د لرې کېدو توفیق راکړي او الله رب العزت چې موږ ته حق وښیي او الله دې به موږ له د عمل کولو توفیق راکړي أفغير الله أبتغي حكما أي بس غير دا الله نولتم فیصله کوونکی وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا او الله غزات تجرى لګلې د تاسو ته کتاب خوازیا معنی دا چې زه اوس پرېږدم د الله هغه واضحه کتاب او روان شم د شیطانانو په دغه ښایسته کړی شوو خبرو پسې دا خو به ظلم وي دلته زما ته څوک څه وایي که نه ځان لرې کړې یعنی هغه کتاب چې ښه واضح دی مفصل ورته ووایي مفصل معنی تفصیلي معنی ښه واضح ښه واضحه کتاب پرېښوده ښه واضحه وحي پرېښوده او تله د شیطانانو په خبرو پسې دا سپا ګمراهي ده ښکاره ګمراهي ده والذین آتیناهم الکتاب او هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب اهل کتاب یهود و نصارا يعلمون أنه منزل من ربك بالحق پویږي چې بېشکه دا نازل شوی دی د طرف د ربستانه په رښتیا سره یعنی دا داسې کتاب دی دا واضحه کتاب چې د دې د حقانیت نه څوک خبر دي یهود و نصارا ته هم خبر دي خو عام یهود و نصارا ته خبر دي مولیان دا کوئی بارک اللہ فیک علماء دا کوئی څو ځایونو کې قرآن کې دا خبره ذکر شوې ده او په تفسیر کې او په تفصیل سره بیان شوې ده چې د اهل کتاب